السلام علیکم دوستانو، څنګه هیله ده روغ جوړ او خوشاله به زموږ چینل که تاسو تر اوسه نوی سبسکرایب کړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب او تر څنګ د بیل نښه باندې کلیک وکړئ ترڅو زموږ هر نوی ویډیو لومړی تر تاسو در ورسیږي. دوستانو موږ هر ورځ د طب په برخه کې ښایسته ویډیوګانې جوړوو ترڅو ستاسو د ستونزې حل ورسره پیدا شي. دوستانو د نن ویډیو مو د زخو په اړه ده. د زخو یو اسانه او وړیا علاج. دوستانو دوه طریقې لري. لومړی طریقه د اوږو یوه پله اوږه به میده کړئ او د زخې شاوخوا به د زیتونو یا د بادامو د تیلو په واسطه غوړه کړئ ترڅو مو نور پوستکی ورسره خراب نشي، او په زخه به دغه میده کړې اوږه کیږدئ او له پاسه به پلستر پې ولګوئ ترڅو اوږه تر سهاره پورې ونه لویږي. بیا به سهار همدغه رقم چل ورسره وکړئ ترڅو بیګا پورې ورباندې پاتې شي. انشاءالله چې زخه به مو ډېر زر له بیخه څخه راووځي. دویمه طریقه دغه ده دوستانو، د تازه کیلې پوستکی به د 3 سانتي په اندازه پرې کړئ. کله چې مو پرې کړه او په زخه به یې دغه رقم تر سهاره پورې کیږدئ او د پاسه به پلستر ورباندې ووهئ. سهار به همدغه طریقه بیا ورسره وکړئ. کله مو چې سهار دغه طریقه بیا ورسره وکړه تر بیګا پورې به یې ورباندې کیږدئ او پلستر پرې ووهئ ترڅو مو دغه کیلې پوستکی د زخ څخه لرې یا ونه لویږي. نو دوستانو انشاءالله په یوه هفته کې به دننه ستاسو زخه د بیخه څخه راووځي. دوستانو هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي. ویډیو لایک، کومنټ او شیر کړئ.